په هغه ورځو کې تعمید غسل ورکوونکی یحیی راغی او د یهودي په دښته کې واز کاوه او ویل یې توبه وباسئ ځکه چې آسماني پاچاهي نږدې ده. دا هغه څوک دی چې اشیا نبی د هغه په حق خبرې کړي او ویلي وو یو څوک په دښته کې نارې وهي د څښتن دپاره لاره تیاره کړئ لاره ورته سمه کړئ. یحیی داسې کالي اغوستل چې د اوښ د وړیو څخه جوړ شوي وو او د څرمنې کمربند به یې له ملا تړلو او ملخان او ځنګلي شات به یې خوراکو. خلک به د اورشلیم او ټول یهودي او د اردن سیند ته د نږدې سیمو څخه هغه ته راتلل. هغوی به په خپلو ګناهونو اقرار کوو او د اردن په سیند کې د یحیی په لاس د تعمید غسل اخیستلو. خو کله چې یحیی ولیدل چې ډېر فریسیان او صدوقیان د تعمید غسل د اخیستلو دپاره راځي نو هغوی ته یې وویل ای د مارانو بچیانو تاسو ته چا خبرداری درکړی دی چې د راتلونکي غضب څخه وتښتئ؟ نو بیا داسې کارونه وکړئ چې دا وښایي چې تاسو د ګناهونو نه توبه ویستلې ده. د خپلو ځانونو سره داسې مه وایئ چې په موږ به هېڅ هم نه کیږي ځکه چې ابراهیم زموږ نیکه دی. زه تاسو ته وایم چې خدای کولی شي د دې تیږو څخه هم ابراهیم ته اولادونه پیدا کړي. همدا اوس د ونو بیخونو ته تبر نیول شوی دی او هره ونه چې ښه میوه نه نیسي هغه به ووهل شي او په اور کې به واچول شي. زه تاسو ته د توبې ویستلو په خاطر په اوبو باندې د تعمید غسل درکوم. خو زما څخه وروسته چې څوک را روان دی هغه زما څخه ډېر زورور دی. زه د هغه د څپلیو د راپورته کولو لایق هم نه یم. هغه به تاسو ته په روح القدس او اور د تعمید غسل درکړي. هغه خپله خاښې په لاس کې نیولې ده او په هغې باندې به خپل درمن پاکوي. غنم به په ګودام کې ټولوي خو بوس به په هغه اور کې سوځوي چې هېڅکله نه مړ کیږي. بیا عیسی د جلیل څخه د اردن سیند ته راغی تر څو د یحیی په لاس د تعمید غسل واخلي. یحیی کوښښ وکړ چې هغه د دې کار نه منې کړي او ورته ویل زه باید ستا په لاس د تعمید غسل واخلم خو ته ما ته راځې؟ خو عیسی په ځواب کې ویل پرېږده چې اوس همداسې وشي ځکه چې دا زموږ دپاره ښه ده چې د خدای رضا پوره کړو. بیا یحیی ومنله. او کله چې عیسی د تعمید غسل واخیست نو سم د لاسه د اوبو څخه راووت. بیا د اسمان دروازه پرانستل شوه او هغه د خدای روح ولیده چې د کوترې په شکل را نازل شو او په هغه باندې کېناست. بیا د اسمان څخه یو آواز راغی او ویې ویل دا زما ګران زوی دی چې زه ترې خوشحاله یم.